یعنی غریبۍ ته په سپک نظر نه ګوري غریبۍ ته سپک نظر نه ګوري دا نه چې بس بعض وی د غریبۍ دې مخ ورک شي وی د پښتانه کې دا ګورې ناروا خبره ده دا حرام دی دا ټکي ویل دا الفاظ ویل دا حرام دي دا ناروا دي ګورې غریبي دې الله ورکې کړي او غریبي دې الله تباه کړي دا څه ده خو امتحان دی ټول غریبي چې تر ختمه کې پاتې شي امتحان به کېدی شي نشي کېدی امام بخاري باب راوړی دی باب په بیان د فضیلت د غریبۍ کې چې غریبۍ ته سپک مه ګوره او که دنیا در سره لګې ده نو صبر کوه دا باب یې څه دې دپاره راوړی دی امام بخاري وایي ای مسلمانه که غریب یې هېڅ خبره نه که دنیا در سره لګې ده هېڅ خبره نه د دې خو ځان له فضیلت حدیث راوړی دی ناشنا حدیث دی د سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه ومر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسو څه کسان ورسره ناسو یو سړی پرې تېر شو داسې فقال لرجل عنده جالس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو کس خوا کې ناست و هغه ته یې وویل ما رأیک فی هذا دې سړي باره کې ته څه وایې سړی سخت مالداره وه چې تېر شو چې تېر شو هغه څه مالداره و پیغمبر دې کس ته ویل د ده په باره کې ته څه وایې دا ده چې تېر شو هغه ورته ویل رجل من اشراف الناس یا رسول الله دا خو عزتمنو خلکو کې دی کومو کې دی عزتمنو کې دی هذا والله حري ان خطب ان ينكح یا رسول الله دې که د چا لور مو غواړي د چا خور مو غواړي نو خلک ورسره رشته کوي وان شفع ان يشفع او د چا دپاره چې سفارش وکړي خلک وله خبره فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو څه ونه ثم مر رجل بل سړی راکاږه تېر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما رأیک فی هذا دې سړي باره کې څه وی یا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمین دا غریبانو کې دی خړ پړ سړی دی چې تېر شو وی دا غریبانو کې دی هذا حري ان خطب الا ينكح وإن شفع ألا يشفع يا رسول الله دل ګوره څوک لور خو روم نه ورکوي او غریب سړی دی دله څوک لور خو روم نه ورکوي او نه څوک سفارشونه قبلوي سبحان الله وإن قال ألا يسمع او که مجلس کې خبرې کوي څوک یې خبرې ته غوږ هم نه ایږدي اوس دې ځای کې دا غریب سړی تېر شو یا رسول الله دا غریب دی دې که نکاح کوي څوک ولې لور خور نه ورکوي د دې سفارش نه چلېږي د ده خبره څوک نه اوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هذا دا چې تېر شو دا اوس خیر من ملء الارض مثل هذا هغه شان چې پوره ځمکه دنیا دا ټوله ځمکه را ډکه کړي که نه هغه شان چې کوم دی بیا هم دې غریب ته نه رسي دینداره سړی تېر شو دا خو الله والا تېر شو هغه مالداره چې دا ځمکه ترې ډکه کړي ځمکه د یو غریب